سلامونه او نیکې هیلې. لومړی دا ویډیو را سره وګورئ. تاسې به په افغانستان کې داسې خلک ډیر زیات لیدلی وي، حتما هم لیدلی دي. که یو څوک ورته معمولي لاس وروړي یا پرې ناڅاپه غږ وکړي، که په لاس کې یو شی وي هغه غورځوي، په خوله یې چې هر شی وویلې هغه وایي او ډیر سخت ډاریږي، ډیر سخت غورځي، ناڅاپه یو ترس پرې تېرېږي. نو دا یو ځورونکی حالت ده. دې ته ویلی کېږي هایپر اکټیو فلایټ اور فایټ ریسپانس. زه غواړم نن د دې اسانه علاج تاسو ته وښیم. هر یو انسان چې دا په عادي حالت کې فلایټ اور فایټ ریسپانس لري، خو دغومره بارز نه وي یا دغومره شدید یې عکس العمل نه ښکاره کوي. هر یو انسان د انسان په وجود کې یو اتوماتیک عصبي سیستم دی، هغه ته اتونومیک نروس سیستم ویلی کېږي. په هغه کې دوه قسمه اعصاب دي، یو سمپاتیک او بل پاراسمپاتیک. سمپاتیک عصبي سیستم داسې ده، دا په اتوماتیک شکل کار کوي بدون له دې که ته ویښ یې، که ویده یې، که ګرځې، که منډه وهې. مثلا سمپاتیک عصبي سیستم چې ده ستا د زړه ضربان کنټرولوي، تنفس دې کنټرولوي. زړه ضربان ګوره ستا په اختیار کې نه ده، هغه په خپله همغه سیستم یې کنټرولوي. او پاراسمپاتیک سیستم د دې برخلاف کار کوي. او هغه خلک چې هایپر اکټیو فلایټ اور فایټ ریسپانس لري، د دغو دوه عصبي سیستمو ترمنځ یو غیر توازن منځته راغلی. دا سمپاتیک عصبي سیستم چې ده، یعنی دا جدي عکس العمل چې دی ښکاره کوي، دا ډیر بارز وي، دا ډیر ډامیننټ وي. زه تاسو ته داسې طریقې ښیم چې دغه سیستم تاسې څنګه په یو توازن کې بیرته سره راولئ، یعنی مطلب همغومره شدید عکس العمل ښکاره نه کړي. باید د دې لپاره یو څو طریقې دي. تر ټولو بهترینه طریقه یې چې ده د تنفس کول دي، چې په کومه طریقه باید ته تنفس وکړې. دوی ورته یو نوم ورکړی باکس بریتینګ یا ژورې ساګانې اخیستل. نو په دې کې ته د 4 یا 5 ثانیو لپاره یوه غټه ژوره ساه اخلې. 4 یا 5 ثانیې همدغسې به حساب کوې چې 1 2 3 4 ثانیې به پوره کوې. او د 4 ثانیو لپاره یا هم د 5 ثانیو لپاره دا به بیرته قید کوې، دا تنفس به نه پرېږدي. او 4 ثانیو لپاره به بیا بیرته دا تنفس په قرار بیرته وباسي، هغومره وخت به پرې تېروې. او بیا به 4 یا 5 ثانیې هغه تا پورې اړه لري، که 5 ثانیې وکړې لا به ښه. بیا به صبر کوې، بیا به بله ساه اخلې په 5 ثانیو کې یا په 4 ثانیو کې. دا یوه طریقه ده. باور وکړه دا د ډېرو شیانو لپاره یو شفا ده، بالخصوص د تشویش د مریضیانو لپاره د مختلفو. غواړې ځان دفتن آرامه کې کولی سي، د 4 یا 5 دقیقو لپاره دا کار وکړې، تی بیا نتیجه وګوره. او بله دا چې تاسې کوشش وکړئ چې هر وخت ډیپ بریتینګ اکسرسایز وکړئ، لکه ډایفراګمټیک اکسرسایز دې ته ویلی کېږي. تاسې سره هر وخت پیدا کېږي، په عادي شکل داسې وکړئ چې یوه غټه ژوره ساه واخلئ او بیا یې په قرار بیرته خوشې کړئ. نو دا یو د تنفس تمرین ده. بل به داسې کوئ، تاسې باید فزیکي تمرین وکړئ، قدم باید ووهئ. که څوک په یوګا باندې پوهېږي باید یوګا وکړئ، او څوک باید ریزسټنس اکسرسایز وکړي، یعنی مطلب جیم ته لاړ سي، ځان خوله کړي. دا بیا دې کې ډېره زیاته فایده لري. بله طریقه یې دا ده چې ته باید دغه وکړې، مثلا له داسې موادو څخه استفاده وکړي، غذایي موادو څخه، یا له داسې سپلیمنټ څخه استفاده وکړي چې هغه یې تا په وجود کې هغه د خوشحالي هورمونونه زیات کړي. ځکه د دې مرض تر شا یو مزمن د تشویش دغه سته ده، سابقه سته ده. صدمات هم ممکن واوسېږي، خو په هغه اړخ کې دومره نه غږېږو. یعنې دا خلک سټرس خامخا لري، یعنې د سوال نشته ده چې سټرس به نه لري. ته کولی سې د اشوګانډا څخه استفاده وکړې، ته کولی سې د دې په ځای مثلا که هغه نه پېژنې یا لاسرسی نه ورته لرې، زعفرانو څخه استفاده وکړې، د زړو څخه استفاده وکړې، چهارمغز او دې شیانو څخه استفاده وکړې. بله طریقه یې دا ده چې ته کولی سې د عقیدې په لحاظ ته خبره خدای پاک ته ښه صحیح ځان تسلیم کړي، خو لمونځ او دس ذکر او تلاوت دا شیان چې دي د زړه له کومې باید وسي، داسې نه چې خالي وار تېرېږي. نو دغه ټول شیان به حتما ستاسو دغه هایپر اکټیو فلایټ اور فایټ ریسپانس خامخا به انشاءالله دا تکلیف ستاسو کېږي. او که له دې سره هم ښه نه سولی، بیا کولی سئ ډاکټر ته لاړ سئ. ډاکټر صاحبان چې دي په دې کې کولی سي مثلا پروپرانولول ورته ورکړي چې هغه
دایمي تداوی نه ده د دې شیانو، خو یو څه سړی آرامولی شي. او بله خبره دا ده چې مثلا SSRI چې ده د کرونیک انزایټي یا د تشویش لپاره چې استعمالیږي د هغه څخه استفاده کېدلی شي. نورې دوايانې هم شته، مثلا ډیازیپام څخه هم استفاده کېدلی شي، خو ډیازیپام چې د احتیاط لري لومړی باید له دوا څخه استفاده ونه شي. اول باید دا کارونه وکړئ، که چیرې په دې کې موافقه نه شوئ بیا کولی شئ ډاکټر ته مراجعه وکړئ. زه غواړم یو خبره په دې کې وکړم، هغه خلک چې دا خلک تحریکي یا اداري، باور وکړه دا یو ویرونکی حالت ده. دا د یو خلکو دا تکلیف نور هم زیاتوي او دا کار لطفا مه کوئ، ځکه دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف جوړیږي. مننه. سلام علیکم.